په سعودي کې د سینماګانو عاید له 3 میلیارده ریالو واوښت. ریاض ټولنیزه خپرونه د دې عاید ترلاسه کولو دوی څه وکړله؟ په سعودي کې د سینماګانو له پرانیستلو راهیسې 50 میلیونه ټکټونه پلورل شوي او له سینما څخه د دغه هیواد عواید له 3 میلیارده ریالو واوښتل. په هیواد کې د نندارې د سکرینونو شمیر له 620 زیات شو. په هیواد کې د سینماګانو شمیر له 9.90 واوښت. تیټرز له 4.0 څخه زیات سیټونه لري. د سعودي عربستان تر 20 زیاتو ښارونو کې د 7 غټې سینماګانې لري. هند امریکا له فلمونو ډیر عاید ترلاسه کوي. انډیا امریکا د خپل فلمونو له وجې ډیر عاید پورته کوي. ترکیه له سریالونو ډیر عاید ترلاسه کوي. سعودي اوس له سینما ډیر عاید ترلاسه کړل. په سعودي کې د دې عاید ترلاسه کولو دی 2 سکرینونه او د سینماګانو پرانیستل دی خپل عاید تر 3 میلیارده ریالو واړوي، تر هغه یې زیات کړي. دوستانو دا د سعودي د سینماګانو په اړه کې یو لنډ کلیپ. را سره مل پاتې سئ دوستانو، چینل سبسکرایب کړئ. د الله په امان، ښه وخت.